په زندګۍ کې به زیاتره کسانو په ټرین کې سفر لازمي کړی وي. دا یو داسې ټرین په باره کې کیسه ده چې دا ټرین ودرېدی نشي. که چېرې دا ودرېده نو په دې کې چې څومره مسافر دي دا ټول مسافر به په دې ټرین کې مړه شي. د کهاني په شروعات کې د جاپان یو سټیشن وښه چې په هغه کې یو ټرین ولاړ وي چې د ده نمبر وي 36 او دا نوی ټرین جوړ شوی وي. د دې د وجې په دې ټیشن کې چې څومره سټوډنټان وي دوی پکې نن په دې ټرین کې سفر به کوي. د دې ټیشن چې کوم ماسټر وي دی د خلکو ته و چې دا د ټرین خصوصیت دا دی چې دی په 410 کیلو فی ګنټه رفتار سره سپیډ وښي. د دې د وجې دا سټوډنټان ډېر زیات خوشحاله شي. په دې ځای کې موږ ته د دې ټرین چې کوم پایلټان دي دا وښي دی خپل جونیئر پایلټ سره میلاو شي او ده ته ووایي چې په دې ټرین کې به نن موږ دواړه سفر کوو، موږ به دا ټرین چلوو. په دې کې یو دوه پولیټیشن وي ښځه خاوند چې دوی هم په دې ټرین کې سفر کوي. بل طرف ته دا ټول راوخیږي په دې ټرین کې او سفر شروع کړي. دلته کې کال سینټر ته یو فون نه کال سینټر کې چې کومه لیډیس وي دې ته ټلیفون راشي که دا ټرین د 100 سپیډ نه په کمه لاړو نو دا ټرین به بلاست شي او دا زر خپل سینیر ته راواز کړي. چېرته دا څوک مزاح خو نه کوي. سینیر چې راشي هغه چې هم دا کال واوري او دا نظاره وګوري دی هم آریان شي. دوی ته ووایي چې خوا کې چې کوم لیرګاډی را روان دی که هغه د 5 سپیډ نه په کمه شو نو هغه به بلاست شي. دوی زر ټیشن ته فون وکړي چې دا حالات خو صحیح خو دي که نه. هغه ورته چې او بس دا د مالګاډی ودرېدو والا دی او مالګاډی چې څنګه بریک ونیسي په دغه ځای کې یو زوردار دماکه وشي. دا دماکې د هوا چې کمې دا دوی دلته کې هم واوري او د دې دماکې د هواز د وجې دوی ویریږي. دوی ته پته ولګي چې دا ټلیفون چې چا کړی هغه دروغ نه وي رښتیا وي. دلته پولیس چیف ته پته ولګي دوی چې دا ریلګاډی چې څوک چلیدو هغه ته ټلیفون وکړي چې ته خپل د ګاډي سپیډ ته 100 نه ښکته نه کوې. دوی ته تپوس وکړي چې آخر څه وجه ده خو دوی ته صحیح خبره ونه کړي چې مسله څه ده. خو دوی ته وایي سپیډ ته 100 نه ښکته نه کوې او را روان ټیشن کې به ګاډی ته نه ودرې. بل طرف ته پولیس چیف ته چې دا پته ولګي دی دغه ګاډو کنټرول سنټر ته راشي. ټرین چې کم پایلټ وي دی هغه ته وایي چې ته د ګاډي سپیډ کم سے کم 120 کې ده ولې چې د وایبریشن د وجې دا بم پټاویدی شي او دې ځای کې چې څومره عمله وي دی ټولو ته وایي را روان چې کوم ټیشن دی دغه ټیشن دی ګاډي ته بالکل خالی کوي. په ټیشن چې څومره خلک وي دا ټول د ټرین نه سیټ ټکوي چې دې ټرین ته څه مسله را نشي. خبره په دې ټرین کې چې څومره خلک وي دي ټولو ته وایي چې مخې ته ټیشن کې لږه مسله ده. د هغې د وجې موږ په دې مخې ته ټیشن کې نشو ودرېدی. دې ځای کې کال سینټر ته ټلیفون راشي د ټیرریسټ د پولیس چیف دا نمبر په خپله چوت کې چې زه صحیح طریقې سره خبره وکړم خو دا کوم چې ټیرریسټ دی ورته سیده ډیمانډ وکړي چې ماله 100 بلین ین پکار دي یعنې دا د چاینا کرنسي ده که نه دا ټرین ټول عمر به دی په دغسې په پټلو باندې ګرځي. که تا ماله 1 بلین پیسې راکړې نو دا ټرین به ودرېږي. بل طرف ته د وزیر اعظم چې کوم سیکریټري وي هغه راشي هغه ته د خبرې پته لګېدلي. هغه دوی ته ووایي چې موږ د ټیرریسټو لا دا پیسې نشو ورکولی ولې که دا چېرته موږ دوی له پیسې ورکړو نو دوی به سبا بل ټرین اغوا کړي نو بیا به موږ هغو له دوباره پیسې د دې د وجې دوی پایلټ ته صفا خبره وکړي چې په ګاډۍ کې بم دی که چېرې تا سپیډ ته 100 نه کم کو نو دا ګاډی به تباه شي. د ټرین کې چې د خلکو ته پته ولګي دا ټرین ماسټر وایي چې تاسو د ټولو پهلا یریږئ ما یعنی د عمران خان هغه متل دی چې سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے او دې یو سړي ته ووایي چې ته په بم له پاسه ناستې او که چېرې ته د بم نه لر شوې نو دا به پټاو شي خو ته یریږه ما. نو ستاسو څه خیال دی چې دا سړی به یریږي او که د یرې به د ده زړه چاودلی وي. دا خبره چې دا ټول واوري د دې ټولو زړه وچاودي او په چا باندې الټې راشي او په چا چکرې راشي او په ده باندې څه عجیبه عجیبه دورې راشي. دا ټول چغه کې په دې کې دا پولیټیشن ناسته وي دا د دې موقع نه پیدا چوتی چې راشه دا انظام په اپوزیشن باندې ورواچوه. په دې کې دا راپاسي او یو سپیچ شروع کړي دا خلک ورته غرق شوي تباه شوي ته په دې ټیم کې هم سیاست چمکاوی. بل طرف ته د جاپان چې کوم حکومت وي هغه راشي او په میډیا باندې ښه صفا خبره وکړي چې موږ د دې اتنواتي سره هېڅ سمجوته هم نه کوو او موږ به خپل خلک داسې آزاد کړو. بل طرف ته هغه کولر چې کوم وي هغه د پولیسو ته ټلیفون وکړي چې تاسو دته د پیسو خبره ولې نه ده کړې. په دې ځای کې چې دا چیف ولس جواب ورکوي هغه په خپله انټرنیټ ته دا خبره وروخیږي چې 100 بلین ین پکار دی. دا خلک چې دا خبره په نیوز کې واوري چې 100 بلین ین دا به اوس د کوم ځای نه راځي. دا خبره په دې پوره انټرنیټ کې داسې پیلاو شي لکه د اسمان نه چې راکټ په ځمکه راپرېږدي دومره په تیزۍ. په دې کې دا ټول خلک ویریږي چې حکومت زموږ دپاره 100 بلین یان ولې نه ورکوي. بل طرف ته دا ټرین چې کوم وي د ده دپاره مخې ته ډېره سخته خطره وي. د هغې مین ریزن دا وي چې په بلې پټلۍ باندې هم یو ټرین را روان وي او دا دواړه په یوې پټلۍ وي
او دوله په صحیح ټیم دا پټلۍ بدلولې. که چیرې دا پټلۍ دو په صحیح ټیم بدله نه کړه نو دا ټرینونه به په آپس کې وجنګېږي او د جنګېدو سره به سمه تباهي وشي. د دې د وجې دا سټیشن ماسټر دې جنۍ ته وویل چې ته د ټرین سپیډ 120 نه راکوز که ښکته کړه، یعنې کم سے کم 105 ته دا سپیډ راوله. ولې چې هلته دا بل چې کوم ټرین دی د هغه سپیډ دو د 300 نه بړاو کړي، خو دو په ډېر مشکل دا ټکر دی بل ټرین سره وموي، خو په صحیح ټیم دا ټرین خپله پټلۍ بدله کړي. د دې د وجې دو بچي که چیرې دو په سپیډ نه کم کړی او دی بل نه تیز کړی نو دا ټرین به په دغه ځای کې تباه شي. په دې ځای کې یو هلک دی هوښیارتوب وکړي، دی یو ایپ جوړ کړي او په انټرنیشنل میډیا باندې پیلاو کړي چې دا زما اکاونټ دی، تاسو زموږ مدد وکړئ چې موږ د ټیرریسټ له دا 100 بلین ین ورکو. دی په لږ ساعت کې دا پوره سوشل میډیا باندې خپل ځان پاپولر کړي، بیټه بیټه یو سافټویر جوړ کړي او دا ټول خلک کم چې په ټرین کې دی او کم چې د ټرین نه بهر وي دو دړادړ د اکاونټ ته پیسې راویشتل شروع کړي. دلته کې د جاپان پرایم منسټر چې کوم وي هغه دا سافټویر بند کړي او وایي چې موږ به د دې ټیرریسټ سره خبره نه کوو. په 1980 کې هم داسې حادثه شوه، هغو پهله په مالګاډي کې یو دماکه وکړه، د هغې نه بعد ټرین هایجیک کو او په هغه ټایم کې وله موږ 50 بلین ین ورکړ وی، خو د هغه ټایم او د دې ټایم ډېر غټ فرق دی په پیسو کې. که چیرې دوی موږ دا پیسې دوباره ورکړي نو دوی به دوباره بیا بل ټرین هم بلوک کړي. د دې د وجې د هغه سافټویر بند کړي. کمالک چې دا سافټویر جوړ کړی او دی په لږ ساعت کې په دې پوره دنیا کې سم پاپولر شي. د دې د وجې پوره نیوز والا د دا ویډیو چلی او دا ویډیو دړادړ خلکو ته رسیږي. بل طرف ته چې خلکو ته پته ولګي حکومت زموږ دپاره پیسې نه ورکوي. په دې ټرین کې یو الک ماکس لګولی ردو، دا مطلب چې دا کم چې بم ډزی هم دا دغه الک دی دو دې سم وغړوئ. بل طرف ته چې دی غریب خپل ماسک لرګي دی سم خرخ پکړی. دوی یو داسې پلین جوړ کړي چې په 120 کیلو فی غنټه رفتار سره چې کم ټرین روان دی د سره به موږ شاته نه یو بل ټرین ټچ کو، هغه به د سره شاته جوخ ولګي. نو د دې د وجې چې په دې ټرین کې څومره پسنجر دي هغه به موږ دې بل ټرین ته راوړو. او په دې کې شرط دا دی چې دا کم ټرین په 120 سپیډ روان دی چې دی په دقه 120 رواني چې دی ردې نه سلو نشي. که چیرې دی ردقې نه سلو شو نو هم په یو غټه دماکه وشي. دا پلین خو ردو ډیر خطرناک وي، خو دو مجبوره وي ردو سره بله لاره نه وي د دې نه علاوه د کولو. دو په بله پټلۍ باندې یو بل ټرین راولېږو او دغه ټرین چې کم دی دا ردو په هدایت باندې دغه ټرین خواته راشي او دا کم ټرین کې چې بم دی دو ردې اټومیټک چې کم بریک وي دا ختم کی او ردې نه یو دوه بوکیانې چې کم وي د هغې جدا کولو کوشش وکړي چې د دې نه به موږ ته دا پته هم ولګي چې په دې ټرین کې بم شته او که دا دروغ. بل طرف ته په دې ټرین کې یو پایلټ وي، هغه د ګڼو ډبو ته راټوپ کړي، دا کومې ډبې چې جدا شي په دې کې یو بلاسټ وشي. دې نه دوی ته پته ولګي چې واقعي په دې ټرین کې بم دی. بل طرف ته ایټاچي چې کوم پایلټ دی د دې ټرین دی هم دا دماکې ویني او دی هم ډېر سخت ویریږي، ولې چې لږ ساعت مخکې دی په دغه ډبو کې و. دلته دوی ته پته ولګي چې واقعي په دې ټرین کې بم لګېدلی دی. بل طرف ته دوی د دې خواته یو بل ټرین راولي چې دا رده سره شاته چیپکاو کو او دا څومره هوا هم چې پکې دی دا موږ دې ټرین ته ورواړو. دوی دغه د وجې یو سیړی دغه بل ټرین سره ور ټچ کړي او رسۍ وتړي چې موږ په څه طریقې سره دا مسافر دې بل ټرین ته راوړو. په دې ځای کې دوی لږ ډېر مسافر راوړی، خو دا ایټاچي چې کوم دی سوچو کې چې په هغه کې یو مسافر پاتې دی کم چې د هلکانو ټکولی دی په ده پسې راوځي او دی ځان سره هغې بلې ډبې ته دی بوځي. په دې ځای کې په دې بل ټرین کې یو 3 کسان پاتې وي او دا بېوقوفه چې کوم وي دوی په دغه بل ټرین ته ورټوپ کړي په کم کې چې بم وي چې موږ دا سټوډنټان په څه طریقې سره د صحیح ټرین ته راوړو. دیکھتے دیکھتے دا کم ټرین کې چې بم وي د دې دا اټومیټک بریک چې کوم دی په خپله کار شروع کړي، یعنې د دغه ټرین سپیډ کمېدو باندې راشي. په دې ځای کې د ټرین چې کوم پایلټ وي ده ته هم یو زوردار ټچ کولګي او دا جټکې د وجې دا ټول تیتر بیتر شي. په دې کې د ټرین د پایلټ چې کوم دی ډېر بوري طرح زخمی شي. کنټرول روم والا چې دا ویني دو ډېر زیات ویریږي چې اوس خو موږ څه بل څه ریسکیو ټیم هم نشو لیږلی. د دې مطلب دا دی چې دغه خلک موږ مرګ دپاره پرېږدو او که د دوی دپاره څه بله لاره را وباسو. په دې ځای کې یو جنۍ ووایي چې سرکار چې دا کم ټرین دی دا به په ټوکیو سټیشن رکولو ته نه پرېږدي. دې ځای کې دا یو کس وایي چې موږ له د هغې نه مخکې څه کول پکار دي. دا یو وایي چې پرېږده دا ټرین به رکاو کړو، په دې کې به دا خلک چې کوم مري دا به مړه شي. دل طرف ته کې دا جیک هلک وي، دی وایي چې هسې دا خلک مړه شي. دی په دې ډېر سخت غوسه شي او د پرایم منسټر چې کوم وزیر وي د هغه سره په جګړه ورشي، دا خلک دو اپسه کې جدا کړي.
بل طرف ته په دې کې موږ ته یو جنۍ وښیي چې ردې نتاشا نوم یې د خپل پلار ته ټلیفون وکړي او په ټرین کې چې څه کېږي خپل پلار ته ووایي د دې پلار یو ملیټري په 1980 کې او دا چې کوم ټرریست ګروپ و دی خپل لور ته و چې دا زمانه هغه ټرریست دا بدله اخلي د دې د وجه هغه په دې ټرین کې بم ایښی دی او تا پې وژني په دې ځای کې د دې مووي چې کوم مین پارټ وي هغه ریویل شي یعنې موږ ته مخامخ راشي دا جنۍ خپل پلار ته و چې پلاره دا بم ما ایښودلی او تو نور دروغ دنیا ته مه وایه ولې چې په 1980 کې چې کوم سړی دا ټرین اغوا کړی هغه ځان په خپله وژلی تا نه وژلی او تا پې ځان له نوم وکړو د دې د وجې د اوسه پورې میډیا تا یو هیرو پیش کوي خلکو ته خو تو یو هیرو نه یې د دې د وجې ما تا ته هم په کور کې بم ایښودلی ولې چې زه د دې دروغو نه نوره ډېره تنګه شوم او دیکھتے دیکھتے د دې دا کور وړاو شي او د دې دا پلار په دغه بم کې مړ شي یعنې دا داسې په ګلسیان کې جنۍ چې دا خپل پلار په خپله مړ کړي بل طرف ته دغه کال سنټر ته په خپله ټلیفون وکړي یعنې په کوم نمبر چې به ټلیفون ناتو دا هغو ته ووایي چې دا بم ما ایښودلی دا خلک چې دا واوري چې دا خو یو جنۍ ده دا ورته چې او دا بم ما ایښودلی او ردې زما په زړه کې یو چیپ لګېدلی که چېرې زه مړه شوم نو دا بم به پخپله ډیپیو شي او که زه ژوندی یم نو تاسو خو ردې د ودرولو کوشش کوئ نو دا بم به پخپله ډزیږي دا چیپ ورته ډېر ریکویسټ وکړي چې ته دا چل ولیکې دا جنۍ ورته پخپله ووایي چې که ته غواړئ چې دا پوره ټرین تباه نه شي او دا خلک تباه نه شي نو تاسو ما پخپله مړه کوئ دا چیپ ډېر زیات آریان شي چې دا لا څنګه جنۍ ده چې وایي ما پخپله مړه کوي بل طرف ته د انټیلیجنس والا ردې پوره ډیټیل راوباسي ردې د پلار او د هغې زوړ ټرریست چې کوم په 1980 کې دا دماکې کړې وې بل طرف ته دا جنۍ لاړه شي او طرف ته غلي کېني د سکول ټیچر راشي دې ته وایي چې آخر ته دا چل ولیکې ته دا غریبانان خلک ولې وژنې په دې ځای کې ورته دا جنۍ پوره قصه وکړي چې دا دنیا ټوله دروغجنه ده او هر سړی دروغ وایي او زه د دې خلکو نه تنګه شوم نور زه دا خلک د دې دنیا نه ختموم چې دوی بیا چاته دروغ نه وایي بل طرف ته حکومت اجازت نه ورکړی چې دا ټرین مخکې لاړ شي د دې د وجې دوی کوشش کوي چې دا ټرین په دې ټوکیو کې رکاو شي یعنې د دې رکاوالو مطلب دا دی چې دا ټول خلک په مړه شي دا خو به اوس څه کرشمه یا څه جادو به کېږي د دې د وجې به دا خلک بچ کېږي که نه بچ کېږي بل طرف ته انټیلیجنس والا ردې جنۍ پوره ډیټا راوباسي او دوی ته پته ولګي چې په سوشل میډیا کې دې جنۍ ته ډېر بوره کمنټس شوي دي د هغې د وجې دا نفسیاتي شوې ده او د دې د وجې دا د خلکو نه بدله اخلي بل طرف ته دا پایلټ نه ډېره وینه لاړه شي دی مړ کېږي په دې کې دا بل پایلټ راشي د جنۍ ته منت وکړي چې ته دا هر سره رکاو کا او ته دا بمونه مه ډزوه دا جنۍ ورته ووایي چې ته ما مړه که نو دا هر سره به رکاو شي دی ډېر کوشش وکړي خو رده ضمیر اجازت نه ورکوي چې زه یو جنۍ مړه کړم دی دا راونیسي او ځان سره غاړه کړي او په ژړا شي چې زما نه غواړي چې زه څوک بېګناه مړه کړمه بل طرف ته دا جنۍ هم ډېره پریشانه وي ولې چې دې سره به د دې پلار ډېر ظلم او غلط کار به کوي د دې د وجې دې دا ټرریست چې کوم زوی وي د هغه سره لاس میلاو کړی وي او صرف یو هغه چې هغه ردې د لور نه زیات خیال ساتي د دې د وجې دې جنۍ ته د بم د جوړولو چل ښوولی وي هغه دې پولیسو ته ووایي چې په کم ډبه کې بم لګېدلی تاسو د دې نه صرف هغه ډبې جدا کړئ د دې د وجې د ټکاچي چې کوم وي دته یو آیډیا راشي چې موږ به په تیزۍ سره دا ډبې چې کومې دي دې ته به لین بدل کړو دا به د ټرین نه جدا شي خو په دې کې ډېره زیاته خطره ده مسافر پکې مړه کېدی شي د دې د وجې موږ له د پرایم منسټر نه به اجازت پکار وي پرایم منسټر نه چې دوی تپوس وکړي هغه ورته ووایي چې زما د طرف نه اجازت دی خو تاسو د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چې کوم په دې ټرین کې موجود دي د وجې دا ټول خلک اجازت ورکړي دوی وایي چې صرف په دې کې د 2 سیکنډو گیم دی دو اتوماتیک بریک رکاو کې او دا گاډي خپل بل پټلې ته وړي د دې د وجې دا بم والا ډبې ردونه جدا شي او چې څنګه جدا شي دا غو سپیډ کم شي او دا بم بلا شي دو چې کم په دوو ډبو کې دو په هغه ډبو کې ناس وي ولې چې ردینه انجر سیستم ختم شي وي او دو په ډېر مشکله دا ټرین ډبې راشي یو ځای ته رکاو شي دا سم پچکاو شوي د دې ټرین نه اډو आवाज نه راځي په دې ټیشن کې چې کم عمله وي دا ټول انتظار کوي چې رچا आवाज راشي خو دوی ته څه आवाज نه راځي یو دم په دو باندې څه आवाज ولګي او دو ډېر زیات خوشاله شي چې دا ټول بچ شوي دي بل طرف ته پایلټ چې کم زخمی شوی وي هغه په امبولانس کې بوزي دا پولیس چیف دی جنۍ ته وایي چې آخر ته دا چل ولیکول تا دا انسانان وژل دا ورته چې په دنیا کې انسانیت بالکل نشته هر سړی ځان ته کشی وي په دې کې ورته دا چیف هغه ایپ وښیي چې وګوره 100 بلین ین د خلکو جمع کړلی کو انسانیت نه وي نو خلکو به دا ډونیشن نه ورکوو
جنۍ چې دا خبره واوري دا پخپله هم لږه متاثره شي. ستا په جال کې مچۍ ننښلې، د دې دا مطلب نه دی چې په دې اوبو کې مچۍ نشته، کیدای شي ستا جال د لاندې نه سوری شوی وي. د دې د وجې که دې جنۍ غوښتې نو دې ار سره د اول نه صحیح کولی شو، خو دې یو غلطه لار اختیار کړه او په هغه کې د ځان سره نور ډېر شي بېګناه کسانو زندګي په خطره کې واچوله.